د عبدالله په خپل ټیم کې ناندرۍ او جنجالونه را پیدا شوي دي. له عبدالله څخه خپل پلویان څه غواړي، دوستم څه وایي، کومه مارشالي دوستم ته ورکول کیږي، دلته له موږ سره تازه جزئیات په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. د عبدالله په ټیم کې د څوکیو پر سر جنجال راپورته شوی دی. ولسمشریزو ټاکنو ته پخواني نومان د عبدالله چې د ټاکنو پر مهال یې خپلو نږدې پلویانو ته د لوړو څوکیو ورکړې ژمنه کړې وه، اوس ورته د دې امتیازاتو له ورکړې بشپړ عاجز شوی دی. د عبدالله د ټیم د رهبرۍ غړیو رسنیو ته ویلي چې هغه وزارتونه چې د سیاسي توافق پر اساس د عبدالله ټیم ته رسیدلي اوس پرې جنجال دی. ټول هڅه کوي چې مهم وزارتونه ترلاسه کړي. د رسنیو د راپورونو له مخې د عبدالله په ټیم کې د هغه د پلویانو ترمنځ لانجه په لوړو زده کړو او کرنې وزارتونو ده. راپورونه کاږي د عبدالله اووه مخکښ پلویان هڅه کوي چې د لوړو زده کړو وزارت څوکۍ ترلاسه کړي، خو دې څوکۍ ته یوازې د عبدالله ویان مجیب الرحمن رحماني ځان مخکې کړی دی. د معلوماتو پر اساس د عبدالله په ټیم کې د مخالفت بله څپه جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې ورکړه ده. معلومات ښایي چې عبدالله خپله هم عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې په ورکړې سره مخالف دی، ځکه یې تازه د افتخاري مارشالۍ کلمه ورته بهانه کړې ده. سرچینې وایي ولسمشر غني ټینګار کوي چې جنرال دوستم ته مارشالي ورکوي، خو افتخاري هغه څه چې دوستم ترې انکار کوي او کړی ده. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ او د تازه خبرونو لپاره چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.